د اقلیم بدلون له امله په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیاتېدلو په دې وروستیو کې خلک اندېښمن کړي دي. په همدې موخه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د رها موسسې لخوا په اوبو، خوراکي توکو او انرژۍ باندې د اقلیم اغېزو تر سرلیک لاندې یو ورځنی کنفرانس ترسره شو چې د ګڼو ملي او نړیوالو ادارو مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په یاد کنفرانس کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس مولوي مطیع الحق خالص په خپلو خبرو کې وویل د افغانستان اقلیم د نړیوالو د هغو کړنو له امله اغېزمن شوی چې د خپلو ګټو لپاره یې ترسره کړي، خو اوس په دغه برخه کې د افغانستان سره له مرستو کولو مخ اړوي او دغه لویه بشري موضوع له سیاست سره غوټه کوي. دومره اضرار د افغانستان خلکو ته ورسول، اوس هغوی کوشش کوي چې څنګه ځان دغه جرم نه یا د دغه مسؤلیت نه شاته شي، کله د یو سیاسي هغه پورې دې تعلق ورکړي، کله بل د سیاسي قدم پورې. حال دا چې د یوازې بشري اړخ دی. بل لور ته د رها موسسې بنسټګر مشر عزت الله صدیقي چې یاد کنفرانس جوړ کړی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان ډېرې برخې د اقلیمي بدلون له امله سختې اغېزمنې شوي دي او د طبیعي پیښو ګراف لوړ شوی دی. هغه زیاتوي نړیوال باید په دغه برخه کې افغانستان ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د نړۍ په کچه شپږم هغه هیواد دی چې د اقلیم بدلون له امله یې وګړي له کړاو سره لاس او ګریوان دي. هغه مهم سکتورونه چې د افغانستان د اقلیم بدلون څخه متضرر شوي هغه د انرژۍ سکتور ده، د اوبو سکتور، د کرنې، د روغتیا سکتور ده، همدارنګه مهاجرتونه او دا دي او د طبیعي پیښو ډېرېدل دي چې موږ تاسې سیلابونه، وچکالۍ او د موارد په د اخرو کلونو کې په هېواد کې وینو. نړیوال په دې برخه کې باید د افغانستان سره چې اغېزمن هېواد دی او حق مو دی پې باید موږ ته مالي او تخنیکي امکانات برابر کړي. همدارنګه د ننګرهار مرستیال والي چې په یاد کنفرانس کې ګډون کړی و وایي په دغه نسته کې راټول د نړیوالو ملي ادارو مسؤلین به وکولی شي د ننګرهار لپاره یوه داسې طرحه جوړه کړي چې په راتلونکي کې د اقلیمي بدلون د لا نور لوړوالي مخه ونیسي. دغه بدلونو د مخنیوي په خاطر باندې به دوی یو طرحه او طرزالعمل جوړ کړي، څنګه کولی شو چې د دغه مخنیوی وکړو او آینده لپاره د هوا ککړتیا او همدارنګه د کوم موضوعاتو باندې چې نن مجلس جوړ شوی دی لپاره تدابیر ونیسو. دغه کنفرانس کې د ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اړوند ادارې یو نامه مسؤل هم ګډون کړی و. هغه وویل د اقلیمي بدلون موضوع یوازې په افغانستان پورې محدوده نه ده، په خبره یې ټوله نړۍ په وروستیو څو کلونو کې له دغه ګواښ سره مخ ده. هغه زیاتوي په وار وار د افغانستان اقلیمي بدلون ستونزه د یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره چې په یاده برخه کې کار کوي شریکه کړې ده او تمه شته چې په راتلونکي کې ټوله نړۍ د دغه ستونزې لپاره په ګډه کار وکړي، ځکه په اقلیمي برخه کې هیوادونه له یو بل اغېزمن کېدلی شي. سحر ګل احساس، امید راډیو ننګرهار.